الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف آية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند مسلمانان ما استاسو د وړاندې د قرآن مجید یو مختصر آیات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو حدیث سو الفاظ تلاوت کړل دا الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ماته د صحیح وینا توفیق تاسو ته صحیح اورېدو توفیق ماته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای دا د رمضان میاش د دې اوله عشره رحمت دی دویمه عشره مغفرت دی او اخیری عشره د اور نه د خلاصي ده دا د رحمت ورځې شروع دي الله په خپلو بندگانو باندې رحم کوي او رحم یې کړی دی چې دا د رمضان میاشتې پرې راوستې ده دا لوی رحم دی د دې په ذریعه باندې الله پاک د خپلو بندگانو مغفرت غواړي چې زه بخښنه وکړم دا بانی دی بانی الله پاک لټي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې روزانه پر رمضان میاش کې یو دعا الله پاک خامخا ضرور قبلای دیو جن علماء لیکلي دي تاسو یو دعا خو خامخا کوي چې الله تاسو حاجت تر سره کی الله حاجتونه تر سره کوي او بیا د هغې دپاره مخصوص اوقات علماء کرام لیکلي دي مخصوص وخت د هغې دپاره د روژه ماتي لیکلی دی چې روژه ماتي په ټیم کې یو حاجت پزړه کې اونیسه کلک او مصمم اراده وکړي چې الله زما دا حاجت پوره کړي ان شاء الله الله به پوره کوي نو دا الله پاک د رمضان میاشت راوسته مونږ له د روزي نیولو توفیق راکړه غرض د الله دا دی چې د خپل بندگان په سبانه باندې او بخم دون عظیم میاشت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې مخکې امتونو هم روژه نیوه خو کوم فضیلت او غوروالی چې الله پاک دې امت ته ورکړی دی په رمضان کې هغه نور امتونو ته نو ورکړي یو څلور پنځه خبرې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي دي په خپل ژبه مبارکه باندې یو پکې دا ده چې د روزدار زما د امت تی د روزدار د خلی بدبوئی الله ته د مشکو نه زیات محبوبه ده خوخه ده اوس دا فضیلت الله نور امتونو ته نو ورکړي روزي هغوی هم نیولي دي
خو الله پاک دې امت ته دا فضیلت ورکړی دی. او دویم فضیلت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا ټول مخلوقات چې څومره دي دا ټول د دې روزهدار دپاره د الله نه د مغفرت دعا کوي چې الله دته بخښنه وکړه. دا مارغان هم ورته دعا کوي، دا زناور هم ورته ټول دعا کوي، دا غوا میخې دغسې په اوچه باندې چې څومره مخلوقات دي دا هم د ده دپاره دعاګانې کوي. او که په اوبو په سمندر کې میان دي تر هغې پورې د ده دپاره د مغفرت دعا کوي چې الله د ده بخښنه وکړي. نو روجې خو مخکې امتونو هم نیولي دي، د هغوی دپاره دا فضیلت نو، دا د دې امت فضیلت دی. او دریم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل روزانه د دې روزهدار دپاره د ده جنت خشته کولی شي. روزانه لګیا دي فرشتې او هغه د ده چې کوم جنت دی د دې روزې په بدله کې هغه خدای پاک خشته کوي، ورته مزین کوي. میلمه راځي نو مونږ زر زر کور سم کو، بسترې کټونه یو څه بل څه د هغه نه شیزګاه وغیره وغیره کور صفا کو، هغه مونږ د خپل وس مناسب کو. الله بیا جنت او جنت کې بیا فرشتو ته الله وایي شابه دا جنت خشته کې، پته نشته چې دا به څنګه خشته کول وي. دا د مخکې امتونو دپاره دا فضیلت نو، دې امت روزهدار ته الله دا اعزاز ورکړی دی چې ستا جنت هغه به ډېر زیات خشتی د نورو امتونو د جنت په بدله کې. او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل سرکشه شیطانان وتړلی شي، یا مطلق شیطان بل روایت کې راځي هغه وتړلی شي. دا زمونږ نه چې کومې خطایانې کېږي، ګناهونه کېږي، دا د دې نفس د وجې نه کېږي. شیطان خو تړلی شوی دی، خو زمونږ دا نفس دام چې دی نو مونږ ته دوکه راکوي او مونږ خطا کوي. نور شیطانان الله تړلی دي. مخکې امتونو به روژه نیوه خو شیطانان یې ورته ورپرېښي وایي چې څه ورسره کوئ وکړئ ورسره. خو الحمدلله دې امت ته دا فضیلت الله ورکړه، شیطان یې ورته وتړه چې ورګه چې دې متړم چې ته عبادت ته جوړ شي. دا جوماتونه ډک شو الحمدلله. مخکې دومره جمع نه وه، د سار مانځه کې زمونږ دا حال ډک وي. نور کله یو صف او دوه صفی جوماتونه ډک شو ځکه شیطانانو تړلی شو. هلته خو ګرمه بستره پې شیطان ور واچوي نور کله. او په دې رمضان کې شیطان وتړلی شو، بس تات کړی خلاص یې شوې، زه لاړ شه عبادت کوه، د الله بندگی کوه. دا فضیلت دا الله دې امت ته ورکړی دی، مخکې امتونو ته یې نو ورکړی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای د رمضان په آخري شپه باندې الله د دې روزهدار مغفرت کوي او بخښنه کوي. په خپل شان لایقه سره الله پاک اول اسمان د دنیا ته راشي او د دې بنده ته آواز کوي، دی به ټولو بندگانو ته آواز کوي، څوک بخښنې والا شته چې زه ورته بخښنه وکړم، څوک حاجتمند شته چې زه حاجت پوره کړم. نو الله پاک دی بندگانو ته مغفرت اعلان کوي چې زه تاسو روجي ونیوي د هغې په بدله کې ما ستاسو مغفرت نصیب کړ. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی لکه مزدور ته چې په آخره کې مزدوري میلاویږي دقسې دې روزهدار ته دا مزدوري ده، دا مغفرت. الله وایي ما ته بخښنه وکړه. په ټول کال کې موږ څونه ګناهونه کړي، هغه ټول ګناهونه الله موږ ته معاف کړي. او الله وایي زه د جنت دروازې مې درته کوله وکړه. دا 11 میاشتې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د جهنم قابل شو. خو الله را باندې بیا رمضان راولي، الله وایي ورګه چې مغفرت دې وکړم بیا دې وکړم خیر دی. لکه ماشوم د کور نه بهر وځي ټولې جامې ګنده کړي چې کور ته راشي مور یې بیا ولامبوي او صفا کپړې ورته واچوي. دقسې دا رمضان دا زمونږ د صفایۍ ذریعه ده. الله پاک زمونږ صفایي کوي په دې باندې، هر وخت مونږ ته دې بخښنې مقرره کوي چې کیدای شي دې ځله ته ګناهونه ختم کړي، دې ځله زما بنده شي، دې ځله زما غرض دا دی چې بخیل یې په څه بانه باندې
او که دغې سره هم نشي نو بیا ورته الله څه بله بانه جوړه کړي بیا ورته الله دا بانه جوړه کړي چې کله یې د جمعې په شپه مړ کړي کله یې د جمعې په ورځ باندې مړ کړي کله ول الله د شهادت مرتبه ورکړي ډېر ګناهګاري الله ول د شهادت مرتبه ورکړي څوک په ظلم سره مړ شي بس الله دې په یو طریقه باندې دا بندگان بخي دغسې دا میاشت الله پاک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت سره ډیره د رحم معامله کوي د مهربانۍ معامله کوي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه السلام یو حدیث را نقل کړی دی وی الله پاک د یو داسې بنده مغفرت کوي چې هغه یو نیکی په دنیا کې په ټول ژوند کې نه کړي یو نیکی هم نشته الله پاک یې بخي و یو سړی حکایتا بیانوي پیغمبر علیه السلام یو سړی دی او هغه ډیر زیات ګناهګار دی نیکی خو یې شته نه او ګناهګار دی نو چې کله وفات کیږي نو وصیت وکړي خپلو بچو ته خاندان ته وصیت کوي چې زه وفات شم نو خیال کوي ما خخوي ما زه دغه فرشتو د جواب نه یم نو زما دا لاش چې دی دا اوس وځوي او دا نیمې ایرې را واخلې دا په هوا کې والوځوي او نیمې ایرې زما دریاب ته وغورځوي چې نوم نشان مې ختم شي دغسې وکړه چې کله الله په دې قادر دی چې الله دوباره را پاسي نو چې الله رازان ته ادري او دوباره ژوندي کی ورته به وایي دا عمل دی ولې کو ولې دې دا وصیت کو چې ما اوس وځوي او زما ایرې دریاب ته په هوا والوځوي یا رب العالمین ډېر زیات یارېدم یو نیکي مې نه وه چته مې نیکي نه وه کړې او ګناهونه را باندې ډېر زیات وو ما وی چې دا خو حساب کتاب خو ډېره ګرانه قیصه ده نو ما وی چې په دې طریقه باندې وشي نو کیدی شي رک شم ختم شم یا الله ستا د یارې د وجې نه مې دا کړي دي الله پاک په ورته وفرمایي چې ته دونه زمانه یارېدې نو زما ستا مغفرت وکړو فرشتو ته به الله ووایي زه دا جنت ته بوځې اوس دا مهرباني ده که نه ده دا د الله هغه مغفرت دی او بخنه ده او رحمت دی نو دا لومبۍ اشاره دا رحمت دی الله پاک خپل رحمتونه نازلوي دا رحمت باران شروع دی الله پاک د خپلو بندگانو یو ځمکه هغه اوچه شي باران نه کیږي فصلونه اوچ الله په باران وکړي نو چې د رحمت باران وشي دا ځمکه راوټو کیږي د خدای قدرت دی مونږ هم دقسې ګناهګارو مونږ هم مړه شوي وو بلکل ختم شوي وو دا د رمضان میاشت راله الله را باندې خپل رحمتونه یې راته متوجه کړل مونږ کې ژوند پیدا کړ مونږ راوټو کېدو د ځمکې نه د الله کور ته رالو د الله عبادت هم شروع اوس چې کله لږ شانتې ښه شو دا بوټې لږ شانتې ښه شي دا یوه عشره تېره شي او دویمه عشره شروع شي بیا به الله پاک مونږ ته اعلان وکړي چې زه اوس مې وبخلې مخکې خو ته د بخنې قابل نه وي تا خو ځان بلکل اوچ کړی تا خو ځان په ګناهونو کې ګنده کړی زه اوس ما صفا کړې باران مې د باندې وکړو ومې وینځلې زه اوس مغفرت مې اته وکړه بخنه مې اته وکړه او که هغې کې مې یو سړی بیا ځان ګناه نه بچ نه کي او ځان د جهنم مستحق کی نو په آخره عشره کې د الله رحم داسې جوش سره وورېږي الله وایي ځه ای انسانه ما بخلې بس ما ته مغفرت کړې ستا دا روجي ونیوې دا دې ډېره توره وکړه بس ما بخلې دې امت سره الله دا مهرباني کړې دي او کوي ورسره دا مخکې امتونو سره نه وي دا دې امتي سره الله کوي ځکه دې امت له الله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی کتابونو لیکلي دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي سره په جګړه شو هغه يهودي باندې څه قرض او څه حق
هغه ته غوښته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او هغه نه ورکو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې ګریوان نه رونیو او قسم یې وته خوړوي زما د په ابوالقاسم په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې قسم وخوړ چې په انسانانو کې د هغه نه بهترین انسان نشته، په هغه د قسم خورم چې زه به نن تا نه خپل حق اخلم پرېږدم دی نه. دی ورته قسم وخوړ. په یهودیانو د پیغمبر علیه السلام دا فضیلت او چې دا په ټولو انسانانو کې ډېر غوره دی، دا خبره په یهودو په نصوارو ډېره بده لګي. هغه یهودي ورته وی نورې خبرې دي ټیک دي، حق رانه غواړه، خدا راته مه وایه چې دی په حقه دی او دی ډېر غوره دی په ټولو انسانانو کې دی غوره دی. ځکه یهود وی موسی علیه السلام غوره دی، نصوارا وی عیسی علیه السلام غوره دی. دا خبره راته مه کوه، دا د سره نه منم. او باقي حضرت عمر خو جلالي سړی و، ګریوان یې وله پرېښود او په دې مخې ته یو شلق ویست چې دا خبره ماته څه لکې، زما پیغمبر هغه په ټولو انسانانو کې بهتر دی. پړق یې ته ویست. هغه یهودي ورته وایي اوس خو دې نه پرېږدم، اوس خو به ځو په پیغمبر علیه السلام به فیصله کوو. حضرت عمر ورته وایي راځه چې ځو، د فیصلې قابل خو همدغه ذات دی چې هغه هم فیصله وکړي. زما په تا حق دی او کستا په ما څه حق نو پیغمبر علیه السلام به انصاف وکړي. رالل پیغمبر علیه السلام ته یهودي ټوله قیصه وکړه چې د په ما باندې قرضه ده، زه د ګریوانه نیولی وم او بیا دغسې خبرې مو کړې، خو د زمانه پړق ویست. یا رسول الله زموږ منځ کې فیصله وکړه. پیغمبر علیه السلام حضرت عمر ته وی دغسې ده؟ وی او یا رسول الله همدقسې ده، د ستا غوروالې نه منه، د ستا فضیلت نه منه په ټولو انسانانو باندې، زه په هغې باندې خفه شوم او ما د ده نه پړق ایستی. پیغمبر علیه السلام حضرت عمر ته وی عمره د پړق بدل اخلاص که، په هره طریقه چې خو دې راضي که، د ده نه معافي که غواړې، که دله معاوضه پیسې ورکې او که دې تا نه بدل اخلي، په هره طریقه چې خو د پړق بدل هغه دله خلاص که، هغه تا زیاتې کړی دی. او بیا هغه یهودي ته وی ای یهودي تا ته معلومه نه ده آدم علیه السلام الله صفی الله پیدا کړو، دا یو مرتبه و الله آدم علیه السلام له ورکړی و. موسی علیه السلام کلیم الله پیدا کړی دی، دا د هغه یو مرتبه ده او شان دی. عیسی علیه السلام هغه کلمت الله پیدا کړی دی، هغه له خدای پاک دغه مرتبه ورکړې ده. او زه خدای پاک حبیب الله پیدا کړی، ماله دا یو مرتبه را کړی ده. او الله پاک مال نه زما امت له د الله یو دو صفتونه دي چې دا یو امت ته الله نه دی ورکړي، دا دې امت ته الله ورکړي. د الله دو صفتي نومونه دي، هغه نومونه خدای پاک دې امت ته ورکړي دي، هغه بل امت ته نه دی ورکړي. و یو الله پاک څه دی؟ سالم، دا د الله یو صفت او دا سالم صفت دا الله دی امت ته ورکړی دی، دا مسلمین دي. نه دا صفت الله پاک خپل دا دی امت ته ورکړی دی چې دا مسلمین دي. او یو دویم صفت د الله مؤمن دی چې الله مؤمن دی، مؤمنین دی امت ته ویلی دي چې دا مؤمنین دي. مسلمین او مؤمنین دا بل امت ته نه دی ویلی شوی، دا دی امت ته ویلی شوی دي. نو زه د دې امت پیغمبر یم، نو چې زما امت دومره غوره دی، نو دغه فضیلت په الله مالم را کړي، په دې نورو انسانانو باندې، په دې نورو پیغمبرانو باندې. او هغه یهودي ته وی ای یهودي چې زما امت تر کومې پورې جنت ته نی داخل شوی، نو نه یهود داخلی دي شي او نه نصوارا داخلی دي شي، یو امت هم نشي داخلی دي. او تر کومې پورې چې زه جنت ته نیم داخل شوی، څومره انبیا چې دي هغه جنت ته نشي داخلی دي.
بس دا يهودي ته هغه خپل د امت شان مخو او خپل شان هم وتاخو چې دا خبره مکه او حضرت عمر ټیک ویلی دی ته چې د خدای پاک په ټولو انسانانو باندې فضیلت او غوړوالی ورکړي. عزتمندو خبره مې دا کوله، دا امت الله ډیر محبوب ګرځولې دی، ډیر د عزت قابل دی او ډیر د شرف قابل دی. پکار دا ده د خپل عزت د خپل شرافت دا په ګناهونو باندې، په معصیتونو باندې، په نافرمانو باندې خراب نکو. عزتمن سړی وي، کله کله یو عزتمن سړی ډیر د معاشري یو درون فرد هغه نه کله کله داسې یو کار وشي چې د خلکو په نظر کې سپک شي. الحمدلله په ټولو امتونو کې دا امت بهترین امت دی. نو چې بهترین امت دی، غوره امت دی، ښه کارونه وکړو، د عزت کارونه وکړو، درانه کارونه وکړو، د سپکو کارونو نه ځان وساتو. الله دې مالم توفیق راکړي او الله دې تاسو لم درکړي. دا یو دوه درې مسائل دي. یو خو د رمضان په میاشت کې تپوس کوي چې په سترګو کې دوی اچول څنګه دي. کله کله د سترګو کې خلک دوی واچي، هغه تریخوالی دلته محسوس شي مری کې. په غوږ کې که چا دوی واچوله، په سپیمو کې واچوله، نو دا ډایرک جوف ته ځي. د دې وجې نه په دې باندې روژه ماتیږي. او سترګه کې که چا دوی واچوله، اگر که مری ترخم شوه خو په دې باندې روژه نه ماتیږي. په سترګو کې دوی اچولو باندې روژه نه ماتیږي. هغه تریخوالی راشي، هغه توکه بس، خو روژه پې نه خرابیږي. بعضې خلک الټی تپوس کوي په الټو باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي. په الټو روژه نه ماتیږي، دا یاد ساتئ. بعضې خلک هسې الټی وشي بیا تپوس کوي چې روژه او بیا روژه وایي ماته شوه. نه، په الټو باندې روژه نه ماتیږي. یو قسم دوه شته، نه ویم درته هغه هېڅ حاجت نشته. او هغسې الټی وړو څوک کوي نه. یو خو دا ده چې په قص سړی الټی وکړي او په ډکه خولې وکړي. څوک په قص باندې الټی کوي؟ څوک کوي الټی په قص باندې؟ نه، دا د طبیعت خلاف کار دی. او که د بعضې مجبورۍ نه یو سړي څه تکلیف دی او په ډکه خولې الټی وکړي، نو بیا پې روژه ماتیږي. لږې نه چې خوله پې ډکه شوه، دومره ډېرې الټی قصدن وکړي، نو بیا پې ماتیږي. یا لږې وکړي خو تیرې کړي، نو څوک تیروي هم نه، دا هم د طبیعت خلاف خبره ده. نو غرض دا دی چې په الټو باندې که لږې هم شوي، که ډېرې وشوي غیر اختیاري طور، په هغې باندې روژه نه ماتیږي. په الټو باندې خپله روژه قایمه دې ساتي. روژې میاشت عزتمندو، دا سرسایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو د خپل بدن صدقه ورکړئ، د خپلو بچو د سر صدقه ورکړئ. مونږ خلک سرسایه ورکو خو د اختر په ورځ یا د اختر نه یو ورځ نیمه مخکې. فقهاو لیکلي دي، وایي تاسو سرسایه مخکې ورکړئ. د سرسایه مقصد څه دی؟ د سرسایه مقصد دا دی چې دا غریبانان مونږ سره د اختر په خوشحالو کې شریک شي. دا د هغې فلسفه ده او مقصد دی. اوس چې د اختر په سار باندې زه فقیر لا سرسایه ورکم، نو هغه ما سره د اختر په خوشحالو کې شریک شو؟ نه. دا خو زه د دې دپاره ورکوم چې دې پې ځان له جامې واخلي، بچو له پې جامې واخلي، د اختر په ورځ چېرته ځان له الوا ملوا پخه کړي، ښه خوراک وکړي. خو نه کېږي بیا. نه، مخکې د اختر نه اوس نه سرسایه ورکړي چې د غریبانان پې ځان له د اختر تیاری وکړي، ځان له کپړې واخلي، بچو له کپړې واخلي، یا نور ضرورتونه پې خپل پوره کړي. نو د اوس نه او علما فیصله هم دا کړې ده، زمونږ دا پېښور، چارسده، مردان، صوابۍ، دا علاقې نوښار وغیره، دا خوش علاقې، دلته تقریبا 200 سرسایه ده. د 102 کیلو غنمو یا اوړو نه دغه قیمت جوړیږي 200 روپۍ. دا سرسایه مقرر شوې ده د یو کس په سر باندې. نو چې کور کې څو افرادي، نو د هغې سرسایه خلک ورکړي. زمونږ که مالدار دي او که غریبانان دي، ټول یو شان سرسایه ورکوي. همدغه 200 روپۍ نیولې دي غریب ته.
او بیا مونږ کې دا یو عیب دی چې مونږ یې تقسیمو، مونږ په رشتہ دار خوشحاله وو، غریبانان په خوشحاله وو. 200 یو له ورکو، 200 بل له ورکو، 200 بل له ور په 200 هلکه څوک ځان له جامې اغوښتي شي، څه پې کېږي؟ هېڅ هم پې نه کېږي. نه، غونډه سرسایه راواخله، یو فقیر له ورکه چې د هغه پې ګزاره وشي. خلک مه خوشحاله وي، الله خوشحاله کړي. چې الله خوشحاله شي دا خو د الله د رضا کار دی. مونږ پې د کلي او د علاقې غریبانان خوشحاله وو چې دا مې سبا راته نیغ ولاړي خدمت ته. زمونږ نیتونه خراب دي، نیتونه سم کو. او بل دا ده چې مالدار سړی به هلکه یو سړی لکپتی دی، زه خیر دی که هغه 200 روپۍ ورکړي نو خیر دی، خو چې کروڑپتی دی چې ته د 2 کروڑو د 3 کروڑو په کور کې اوسېږي، ځان له د کور د کروڑونو جوړ کړی دی، یې کروڑپتی او 200 روپۍ ورکې نامناسب ده. دیو جنا شریعت مونږ ته د هغې مقدار ښودلی دی چې ته به بیا د جوارو ریټ ورکې چې لږ زیات مالدار که لږ نور هم زیات مالدار نو بیا به د اوسکو حساب لګې، کشمش د هغې حساب به لګې. نو د هغې حساب بیا یا یو سړی د ډېر مالدار دی نو د قجورو حساب دی هغه به ورکې. نو د هغې دپاره هم فقهاو یو مقدار نن سبا مقرر کړی دی. وایي که یو سړی غریب وي یعنی صرف صاحب نصاب دی، ډیر مالدار نه دی، 200 روپۍ ورکا. که یو سړی لږ مالدار دی د جوارو په حساب ورکولی شي نو وی بیا 540 روپۍ دی هغه به ورکې 540 روپۍ دا د یو کس. او که نه د دین هم لږ مالدار دی د قجورو په حساب سره ورکوي نو بیا 1800 روپۍ دی د یو کس په سر باندې 1800 روپۍ دا نصاب مقرر شوی دی، صدقه فطر مقرر شوی دی. او که نه بیا لږ ډېر مالداري الله ولا ښه مال ورکړی دی او د 6 کروڑو د 8 کروڑو په کور کې اوسېږي او مالدار دی نو بیا د هغه دپاره شریعت وایي 2250 روپۍ د یو کس، 2250 2250 روپۍ دا به مالدار ورکوي. نو هر سړی د خپل ځان ته وګوري چې یاره زه څومره اوبو کې یم نو هغه مرسته ده. دا نه چې ته کروڑپتی او ته چې دی نو 200 روپۍ فقیر ته نیسي او خپل سرسایه 200 په 200 دی الله نه معاف کوي، نه د خپل حیثیت مطابق په ورکې. الله دې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد. ګناهونه معاف کړي خدای، شرعي حاجات هم پوره وکړي، دا روژې هم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. څه ګناهونه پکې رانه شوي الله دې راته معاف کړي، الله دې پکې زموږ مغفرت وکړي، الله دې پکې موږ ټولو له صحت راکړي. څوک بیماران دي الله دې ټولو له شفا کامله ورکړي، زموږ په حال باندې دې الله رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. سنت کوي خدای.